شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو سره د لوړ فشار د ناروغۍ په اړه باندې خبرې وکړم او د هغې په اړه معلومات درکړم. کله چې د وینې فشار د 140/90 لوړ شي نو دا لوړ فشار دی. د لوړ فشار چې دی 90% کې علت نه دی معلوم، خو 10% کې ځینې ناروغۍ دي او ځینې لاملونه دي چې د لوړ فشار د ناروغۍ سبب کېږي. لکه مثال په طور چاغوالی، همدارنګه د مخدرو توکو نه ګټه پورته کول، د شرابو څښل، د شکرې ناروغي، همدارنګه ځینې درمل په دوامداره توګه خوړل لکه د درد درمل لکه ایبوپروفین یا ډیکلوفیناک او داسې نور. د لوړ فشار په ناروغۍ باندې څنګه پوهېدلی شو چې دا د لوړ فشار ناروغي ده؟ په دې کې چې ډېری ناروغان چې سردردي لري، سرچرخي لري، همدارنګه سینه یې درد کوي د بعضې ناروغانو، او ځینې ناروغان چې کوم دي یعنې زړه تنګي یا ساه لنډي لري، او همدارنګه د زړه ټکان یې زیات وي، او ځینې ناروغانو چې د پوزې نه وینه راځي. خو په دې کې ځینې داسې ناروغان دي چې هغه هیڅ نښې نښانې نه لري اما لوړ فشار لري، او دغه لوړ فشار یې د ډاکټر سره د نورمال معاینې په وخت کې چې دی تشخیصیږي، او دا ډول ناروغان ډېر خطرناک ناروغان دي، ځکه چې دی هیڅ نښې نښانې نه لري، نو په دې اساس ډاکټر ته هم نه ځي. زموږ خلک کله چې کومه ستونزه ونه لري نو ډاکټر ته نه ځي، هغه وخت کې چې کله یو تکلیف ورته وي نو بیا ډاکټر ته ځي. میندې او خویندې چې هغې د حمل پلان لري او یا د حمل په وخت کې وي، د هغې نه هیله دا ده چې حتما خپل فشار یو ځل معاینه کړي. که چېرته د 140/90 څخه پورته و نو ډاکټر ته ولاړ شئ او خپل د فشار ناروغي درمل کړئ، ځکه چې دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري د حمل په وخت کې. د فشار بدې پایلې یا بابیړي دا د زړه حمله ده، مغزي سکته ده، او همدارنګه ناڅاپي مړینه ده. نو هیله ده هر هغه څوک چې د وینې فشار یې د 140/90 نه پورته وي باید ډاکټر ته ولاړ شي او خپل معاینات وکړي او د فشار ناروغي چې دی درمل کړي. د فشار د ناروغۍ په درملنه کې کله چې زموږ او ستاسې خلک یعنې ډاکټر ته ورشي او د فشار درمل ورته توصیه کړي، سپارښتنه د هغې د خوړلو ورته وشي، نو کله چې فشار بېرته نورمال شي اوس خو زما فشار نورمال دی، نو ضرور نه دی، اړین نه دی چې زه دغه درمل وخورم، او دا یوه ستره تېروتنه. د فشار درمل چې دي دا د دې دپاره نه دي چې ته د ضرورت په وخت کې وخوري، بلکې دغه ګولۍ باید سړی دوامداره وخوري او ټول عمر یې باید وخوري. او په ځینې وختونو کې چې یعنې کله چې د فشار د یو ناروغ ډېر راټیټېږي نو د ډاکټر په مشوره باندې سړی دغه مقدار کمولی شي، اما بشپړ ډول باندې د فشار درمل نه خوړل دا صحیح کار نه دی. موږ څنګه کولی شو چې بې ګولیو یا درملو خپل فشار نورمال وساتو؟ موږ او تاسې کولی شو دا غذایي رژیم ونیسو، یعنې ډېر په غذا کې چې د سبزیجات، تازه میوهجات د دې نه ګټه پورته کړو. پروتین لرونکي غذایي توکي لکه د مثال په طور غوښه، او په هغې کې هم د کب غوښه، د چرګ غوښه او د هګیو سپین، یعنې د دې نه کولی شي ګټه پورته کړو. د غربت زموږ او ستاسې په هېواد کې ډېر دی، یعنې دا نه شو، یعنې دې ته لاسرسی ونه لرو، نو موږ او تاسې کولی شو چې هغه پروتین لرونکي غذایي توکي لکه لوبیا شوه، نسک شو، دال شو، همدارنګه مټر او داسې نور، یعنې د دې نه چې دی ګټه پورته کړو. هغه خواږه لکه مثال په طور چاکلیټ شو، بوره شوه، ګوړه شوه، چې زموږ او ستاسې خلک یې ډېر زیات ترې ګټه پورته کوي. خواږه څښاک لکه مثال په طور کولا، فانتا او داسې نور، کیک، کلچې، آیسکریم، دا چې دي د انسان صحت ته هېڅ ګټه نه لري. هغه خواږه چې زموږ او ستاسې بدن ورته اړتیا لري هغه په نورو خوړو کې هم شته دی، او زموږ بدن ته خپل هغه اړتیا چې دی پوره کوي، نو اضافي خوږو شیانو ته اړتیا نشته. او که کله یو وخت کې چې ته یو خوشحالي وي، یو میله وي، په هغې کې خوړلی شي، اما په دوامدار ډول باندې چې دی د انسان صحت ته هېڅ ګټه نه لري. نو په دې اساس د دې نه چې دی ځان وساتئ. غذایي مواد چې یعنې کله تاسې خورئ، یعنې تاسې کولی شئ چې یعنې 5 ځلې د ورځې وخورئ، خو لږ لږ وخورئ، په یو دم نه. زموږ او ستاسې یعنې رواج دا دی چې سهار، غرمه، ماښام ډېره ډوډۍ خورو او په یو دم باندې خورو. نه، موږ کولی شو په 5 وخت یې وخورو، خو لږه لږ، او وروسته د ماښام د 6 بجو نه یا 18 بجو نه وروسته باید هېڅ غذایي مواد ونه خوړل شي، ځکه چې دغه د انسان روغتیا ته هېڅ ګټه نه لري. دا د چاغوالي سبب کېږي، او چاغي چې ده د ډېرو ناروغیو مور ده. یعنې موږ او تاسې باید د بدني ښکلا لوبځای ته یو ځای ته لاړ شو، هلته چې دی باید یعنې جیمز دې کې باید چې دی سپورټ وکړو، دا چې دی د انسان روغتیا ته ډېره زیاته ګټه لري. که چېرته د دې شونتیا نه وي، زموږ په کلو بانډو کې د دې شونتیا نشته، یعنې موږ کولی شو چې یو 10,000 قدمه واخلو، مزل وکړو، یا چې دی په ویاله کې چې اوړی یا سیند کې
هلته د 20 دقیقو یا نیم ساعت دپاره ولامبو. دا چې د انسان صحت ته ډېره زیاته ګټه لري. غوزان همدارنګه د زیتون غوړي د فشار ناروغۍ ته ډېر ښه دي او دا چې دی 50 په سلو کې د زړه د حملې او همدارنګه د مغزي سکتې د مخنیوي دپاره ډېر زیات اړین دي او د دې څخه چې دی ګټه پورته کوي. وختي ویده کېږئ او وخته راپاڅېږئ. وایي لمبا کې چې دی یعنې د پوستکي دپاره خپله یعنې یخې اوبه ښې دي چې سړی پرې ولامبي د پوستکي د ناروغیو دپاره او همدارنګه د هغې د ښه ساتلو دپاره. خو د فشار په ناروغۍ کې په ګرمو اوبو لمبا ښه ده، یعنې په تړمو اوبو یعنې تاسو کولی شئ ولامبئ، نو دا چې دی هم فشار کنټرولوي. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت اخلم. ستاسې د بشپړې